د ډیپلوماسۍ زرینې سکې. ډېر کلونه نړۍ فکر کاوه چې ډیپلوماسي خپل ارزښت له لاسه ورکړی او نور ارزښت نه لري او یوازې د تاریخ په موزیم کې ځای لري. په یوه قطبي نړۍ کې د ځواک عمودي جوړښت او هغه مرکز چې هره پریکړه باید ترې تیره شي د مساوي خبرو امکان له منځه وړی و. کله چې هر څه یوازې له یوې سرچینې تعریفېږي، ډیپلوماسي یوازې تشریفات پاتې کېږي، نه د ستونزو د حل لار. وروسته د قوانینو پر بنسټ نظم شعار راغی. هغه قوانین چې تفسیر او تطبیق یې هماغه ځواکمن دوری کاوه. خبرې به کېدې، خو د برابرۍ پر بنسټ نه، بلکې د فشار تر سیوري لاندې. دا فضا د اعتماد پر ځای شک وزېږاوه او د تفاهم پر ځای فاصله زیاته کړه. داسې ښکارېده چې زور د منطق ځای نیولی او ډیپلوماسي نور ارزښت نه لري. خو نړۍ همداسې پاتې نه شوه. څو قطبي واقعیت ورو ورو سر راپورته کړ. که دا واقعیت نه وای، نو ولې به پر بریکس، شانګهای سازمان او ورته جوړښتونو دومره نیوکې کېدې؟ همدا غبرګونونه په خپله دا ثابتوي چې ځواک نور یوازې په یو لاس کې نه دی، او کله چې ځواک ویشل کېږي، خبرې بیرته اړینې کېږي. نن د زور له لارې سوله شعار بیا تکرارېږي، خو دا هم د پخوانیو تجربو تکرار دی. د وسلو د کنټرول تړونونه پای ته رسېږي، فشارونه ډېرېږي، خو بیا هم اړیکې نه پرې کېږي. لویدیځ سره له دې چې بندیزونه لګوي او سختې خبرې کوي، لا هم ډیپلوماتیکې دروازې نیمه خلاصې ساتي. دا اعتراف دی چې جګړه اسانه نه ده او خبرې لا هم د اړتیا ټکی دی. په همدې منځ کې د روسیې او امریکا تماسونه، د اوکراین پر سر څو اړخیزې خبرې او د نړیوال جنوب او ختیځ ترمنځ پراخېدونکې اړیکې ښیي چې ډیپلوماسي لا هم ژوندۍ ده. هلته څوک امر نه کوي، د چا لاسونه نه تاویږي، یوازې ګټې پرتله کېږي او بس، او د تفاهم هڅه کېږي. دا به شاید زاړه اصول ښکاره شي، خو همدا زړې لارې دي چې لا هم کار کوي. لویدیځو ټولنو کې رسنیز شور، د دښمن انځور جوړول او د معلوماتي فضا تړل ښایي د داخلي سیاست لپاره ګټور وي، خو دایمي حل نشي کېدی. تاریخ ښایي چې حتی د سختو جګړو پر مهال هم خبرې روانې وي. نن چې رسمي جګړه نه ده اعلان شوې، خو ژبه تر جګړې هم تیره ده. دا حالت نه ثبات راولي او نه باور. حتی هغه سیاستوال چې غواړي هر څه د معاملې او فشار له لارې حل کړي، ورو ورو دې پایلې ته رسېږي چې هر متحد هم بشپړ تابع نه دی. حاکمیت، ملي ګټې او خپلواکي هغه ارزښتونه دي چې نه د ګواښ په وړاندې او نه د ژمنو په بدل کې قرباني کېږي. همدا درزونه د دې نښه ده چې د پخواني تسلط عمر پای ته رسېدلی. له همدې امله د ډیپلوماسۍ زرینې سکې بیرته له دوړو رایستل کېږي. ښایي نن یې ارزښت ټولو ته څرګند نه وي، خو سبا به مجبور شي چې همدا سکې وکاروي. نړۍ که ثبات غواړي، بدیل یې نه زور دی او نه انزوا. یوازینۍ لار بیا هم خبرې، تفاهم او ډیپلوماسي ده.